خسرخیل بیخي مهمه نه دي ځکه بعضې وخت کې چې ښځې انتباه کوي تر څو د خسرخیل تایید نه وي ګوره انسان باید دوه کار وکړي یا ښځه خوشحال ساتي یا خواښې ښځه خو نه خوشحالېږي خواښې باندې کار وکوئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله موږ بوشکم داسې غوړ سلام اچوئ موږ یو ځل بیا په جلال آباد ښار کې یو چې د ګلونو ښار دی دغه مسجد دی چې د کار لاندې دی قمر بنسټ جوړوي همداسې په همکاري زموږ د نورو ملګرو باندې ځکه چې الحمدلله اوس پورې موږ څومره مسجد جوړ کړي دي مساجد 15 مساجد ماشاءالله او نور هم په کار لاندې دي او نور به هم انشاءالله جوړو ځکه چې د الله کور په دنیا کې جوړول یعنی ستا په کور په آخرت کې نصیب کېدل دي نو همچنان الماس څخه نه پوښتنه کوي دا سا چا جوړه کړې ده اول خو زه هم سلام شم د مسجد مبارک کې وایي که نه من بنا مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه الحمدلله نو مخکې د ترجمه وکړه چا چې دلته مسجد جوړ کړو د خدای کور جوړ کړ نو طبعا الله خو غیرتي ذات دی هغه به ورته په جنت کې کور جوړوي بالکل ساګانې تقریبا دغه څه موږ سره اسلامي کوشش په پارتنرشپ باندې موږ بودیجه لرو چې د 150 ساګانې په دې کال کې خلکو ته جوړې کړو ځکه چې خو د اوبو کچه لاندې ځي بل د پاکو اوبو مشکلات شته دی او ټول خلک په دې پوهېږي چې صحیح نګاه پاکې اوبه د یو انسان لپاره څومره مفید دي نو زه غواړم انجینر صاحب پوښتنه وکړم دغه ساګانې زموږ کوم ځای جوړ شوي دي دا سا څو متره وال شوې ده دا لږ معلومات موږ ته انجینر صاحب راکړي تقریبا 120 ساګانې موږ د افغانستان مختلفو ولایتونو کې جوړ کړي دي چې هغې کې ننګرهار ده لغمان ده کونړ ده قندار هلمند غزني بغلان قندوز فاریاب او داسې نور ولایتونه دي نو الماس څخه به ووایي چې د یو اوبو سا وهل په شریعت کې څه اجرونه لري څه فضیلتونه لري لږ را مخکې شه څه خو تقریبا موږ تاسو ټولو د معلومات دی چې بهترینه صدقه ده او بل جاریه صدقه ده مخکې ته ډېر ښایسته یو خبرې ته اشاره وکړه چې ځینې علما فرمایي حتی که دسترخوان باندې اوبه ایښي وي مور د خوا سره ناست وي مور دې اوبه درکړي چې دا وڅښه بالکل نو حتی هغې ته الله اجر ورکوي نو چې دومره نقاطو پسې شریعت ګرځي که نه دونه ځای ته هم اشاره کوي نو هغې نه معلومېږي چې بهترینه صدقه دا ده بل زه په دې فکر یم چې یو مسلمان دپاره صرف دا کافي دی چې وایي زه مونځ کومه روژه نیسم بس دی هغه باید مختلف لار ځان ته پیدا کړي چې الله خپل ځان نه راضي کړي بعد مرګ نه هغه ته هغه کارونه خیر راوړي صدقه جاریه د اوبو صاحب برابرول خلکو ته ورکول دا خو صدقه جاریه ده او نه فقط چې ګټه انسان په دې دنیا کې ګوري بلکې په آخرت کې هم چې انجینر صاحب په یو سا باندې څومره مصرف راځي په اوسط ډول باندې ځکه زه پوهېږم چې ساګانې فرق کوي په یو باندې کم بل باندې ډېر یو باندې کم اوسط توګه باندې یو سا باندې $1400 مصرف راځي مکمل چې د استفادې وړ وي کم دا اوس یو ورور و چې ماته سا جوړه که څونه وخت کې جوړولی شي یو سا معمولا 3 هفتې الی 4 هفتې وخت نیسي ډېر ښه انشاءالله او دوی کولی شي ولایت هم انتخاب دي ولایت کې موږ ته جوړ کړي بالکل موږ مختلف ولایتونو کې رضاکاران لرو هر ولایت ته لاسرسی لرو چې هغلته موږ ساګانې ایمار کړو یعنې دا معلومیږي د ویډیو نه کتو کې باید سړی صرف ماشاءالله ونه لیکي کمنټ کې بلکې خپل فامیل سره کښېنئ خبرې وکړو چې راځئ ټول سره یوځای کېږو یو سا جوړو په افغانستان کې تر څو پورې دې مظلوم ملت ته یو خدمت وشي او ته بدل کې د الله نه اجر واخلي نو همدې دا اوس لاړ شه خپل مور پلار سره خپل ښځې سره خپل خسرخیل ټول سره مشوره وکړه د یو سا بحث وکړه همدا اوس انجینر صاحب ته دا د سا اډر ورکړه دا څو پورې جوړ کړي او بدل کې بېرته راپور درکړي ته انشاءالله ما څخه تماس ونیسئ ستا باره نور معلومات هم چند درکړي او بل د سا لینکونه نور معلومات په لینک کې هم چند شته دی او د الماس څخه نمبر هم چند شته دی مهرباني دا خسرخیل بیخي مهمه نه دي ځکه بعضې وخت کې چې ښځې انتباه کوي تر څو د خسرخیل تایید نه وي ګوره انسان باید دوه کار وکړي یا ښځه خوشحال ساتي یا خواښې ښځه خو نه خوشحالېږي خواښې باندې کار وکوئ جبريل أرضك للعباد سماء ليس لهذا الغيث مثيل أسقى الله وأطعم